د بلخ ولایت د والي الحاج ملا محمد یوسف وفا په ځانګړي هدایت د بلخ ولایت مقام د کارکونکو چارو د رئیس مولوي سلطان محمد سعید په مشرۍ د دغه ولایت د دولتي ادارو د کارکونکو له حاضریو د څارنې او د صلاحیت لرونکو مسؤلینو د فرمانونو د تطبیق کمیسیون د کار او ټولنیزو چارو د رئیس د بلخ ولایت د فرمانونو د څارنې او تعقیب ریاست د علماو شورا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو او د بلخ ولایت د استخباراتو استازو او ورسره د بلخ ولایت مقام مسلکي کارپوهانو په ګډون د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاستونو له بیلابیلو اداري چارو او راغلو فرمانونو د تطبیق سربیره د کارکونکو له حاضریو او دغلته له کاري بهیر څخه څارنه وکړه. د دې ارزونې پر مهال د ولایت مقام د کارکونکو چارو رئیس الحاج مولوي سلطان محمد سعید په داسې حال کې چې د یادې ادارې کارکونکو ته د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو او هدایتونو په لا ښه تطبیق ټینګار وکړ ویل چې ټول کارکونکي باید په خپلو اړوندو برخو کې ولس ته غوره خدمتونه وړاندې کړي او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ټول هغه فرمانونه دې پر ځان عملي کړي څو خلک مو له خدمتونو څخه خوښ وسی. ورته مهال د یاد کمیسیون یو شمیر غړو د څارنې پر مهال د دغو ادارو کارکونکو ته لازمې لارښوونې وکړې او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو په لا غوره تطبیق یې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې کارکونکي د خپلې حاضرۍ باید پر وخت امضا کړي او که چیرې رخصتي اخلي نو باید خپلې ادارې ته رسمي مکتوب وسپاري. په پای کې د یادو ریاستونو مسؤلینو دغه کمیسیون ته د ټولو فرمانونو او اړینو لارښوونو د تطبیق په اړه خپل ډاډ څرګند کړ او د دې کمیسیون له غړو سره یې ژمنه وکړه چې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ټول فرمانونه به په خپلو اړوندو کارکونکو باندې تطبیقوي او ولس ته به غوره خدمتونه وړاندې کوي.